السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک پیج ډي اکټیو کړو، یعنې هم داسې له منځه یوسو. زه نه غواړم له منځه لاړ شي، خو یوازې غواړم چې ان اکټیو یې کړم، یعنې کوم فعالیت چې اوس لري یعنې بند یې کړم. داسې نه یوازې د یو څه وخت لپاره دا باید بند اوسي، خو که چېرته موږ دا ډي اکټیو کوو دا بیا زموږ هغه پوسټونه هغه څه چې دي هغه ټول له منځه ځي، خو زموږ پیج له منځه نه ځي. د دې لپاره چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک پیج ډي اکټیو کړو، نور پکې فعالیت نه کوو، نو د دې لپاره به تاسې راشئ، خپل فیسبوک پیج به راخلاص کړئ او دلته به تاسې خپل پروفایل ته لاړ شئ د فیسبوک پیج، او دلته به تھری ډاټ باندې کلیک کړئ. وروسته له هغې نه به وي پرایوسي شارټ کټس، او تاسې به ښکته راشئ دلته ډیلیټ یور اکاونټ انفارمیشن. نو تاسې که غواړئ چې خپل فیسبوک اکاونټ، البته فیسبوک پیج ډي اکټیو کړئ، نو تاسې به دلته تاسو ته وایي چې this can be temporary, your page will be disabled and your name and photo will be removed from most things you have shared. دلته تاسو ته وایي چې ستاسې دغه فیسبوک پیج که تاسې ډي اکټیو کړئ، نو دا به یوازې د موقت وخت لپاره دا ډي اکټیو شي. ستاسې هغه پوسټونه چې تاسو پوسټ کړي په دې پیج کې او هغه څه چې تاسو شیر کړي په دې پیج کې، نو هغه ټول به څنګه شي، ریموو به شي. خو تاسو کولی شئ چې بیرته دغې خپل فیسبوک پیج ته بیا راشئ او بیا خپل فعالیت ترسره کړئ. نو د دې لپاره ډي اکټیو پیج په دې طریقه کولی شئ. تاسو به دا ډي اکټیو پیج انتخاب کړئ او کنټینیو به ووهئ. کله مو چې کنټینیو ووهل، هلته به یو څو پوښتنې درنه وکړي او درته به ووایي چې آیا تاسو مطمئن یئ، او تاسو به ووایئ چې مطمئن یئ او اګري یم، نو تاسو به څه وکړئ او مخکې به لاړ شئ. په دې طریقه به تاسو کولی شئ خپل فیسبوک پیج څنګه کړئ، ډي اکټیو کړئ. ستاسو داسې پوسټونه چې وي هغه به ټول څنګه شي، له منځه لاړ شي. یا هم ځینې خلک یې دې لپاره کاروي چې د فیسبوک پیج په یو څه په اړه باندې وي، دوی به نشي کولی چې غواړي د فیسبوک پیج نوم تغییر کړي، یعنې بل بزنس په ورباندې مخکې یوسي، ځکه چې که بل پیج جوړوي نو دومره لایک او دومره فالوور به نه لري، نو دوی په خاطر باندې دا ډي اکټیو کوي. هغه پوسټونه شان ټول ډیلیټ کېږي او بیرته د دې نوم تغییروي او هماغه فالوور هماغه شته دي. نو خپل البته خپل نور نوي پوسټونه چې د بل څه په اړه باندې یا بله موضوع وي هغه پکې مخکې وړي. په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل فیسبوک پیج ډي اکټیو کړئ او کنټینیو ووهئ، ستاسې فیسبوک پیج به ډي اکټیو شي، یعنې ډیسیبل به شي.